قدرمن لیدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زما د یوټیوب چینل ټولو ملګرو ښه راغلاست. درته وایم ډېره زیاته مننه کوم. بلال جان خو پېژنئ خوږ ژبی سندرغاړی او بلال جان پکتیاوال د پکتیا ښکلې سندرې وایي. همدارنګه ضیاءالرحمن ضیا د مشرقي د زون د ځوانانو تکړه فعال ده. نن دواړه ما سره په یوټیوب چینل کې میلمانه دي او نن به تاسو ته زمزمه هم کوي بلال جان او د پکتیا ډنډکی به تاسو ته معرفي کوي او ضیا جان به هم د مشرقي د زون هغه خواږه خواړه هغه مشهور خواړه چې کوم دي هغه به درته وړاندې کوي. نو بلال جانه په پکتیا کې مشهوره خواړه ډنډکی ده چې ټول افغانان ټول مینوال ټول لیدلي دي. ته داسې راته وایې چې هغه کوم ډنډکی ډېر مشهور ده په څه رقم پخېږي؟ ډنډکی خو اول سلامونه نیک هیلې دا دی یاد نه وم بس ستا د یوټیوب چینل مننه اورېدونکو ته ټولو ته اول به اوبو ته مې واچوي مې خو پېژنې هغه شنې ګردلې هغه به واچوي هغه به پخېږي. هغه چې پخې کړلې بیا به وریژې بخار ته واچوي وریژې مې به ګاډۍ ور واچوي. دا مینې وریژې که غټې وریژې؟ نه غټې وریژې مینې نه غټې وریژې بس هغه نه بعد به ساده سټیټ کړي ور واچوي مساده اوبه چې وچه کړله چې ډنډکی شو. مثال په طور دومره موږ نه ده زده خو بیا خیر که چا خراب پرې کړلې بیا درځي. نو دغه ډنډکي خو داسې دي که نه چې رنګارنګ دي. مثلا د زیړو غوړې ډنډکی شته، مثلا د غوښې لکه د شوروا د ډنډکی شته، یا قوي ډنډکی چې ډېر زیات مزهدار او د پکتیا خلک ډېر خوښوي هغه ډنډکی هغه بیا چې دی هغه د یوه غوړي وطني او مستې اصلي ګبینه شیف ګبینه ګبین شامي ګبین ورته وایي دا هغه او یو داسې شین سترګې چرګوټی شین سترګې دا هغه بالون کې او منځ کې یو کې کېږدي ګبین به راوړي او مستې به وي مساده دا بیا میکس ډېر مشهور دا به کله وخورو موږ کله به باندې وخورو بس هر څه جان به لاړ شو تیار دي پوخ زیاده نور څه خبره کوي ښه داسې وکړه چې دا زما د یوټیوب چینل ملګرو ته ډنډکي طریقه خو دې وکړو نه لکه چاپي ورته زمزمه کړه کنه چې خوشحاله اوسي. دا یو مې زړه یو مې جانان دی ګرانه و نورو ته نور زړونه د کومه پیدا کړمه خدایه دا کفر کوي اسلام دی ګرانه یا په چې وژاړم څوک مې نه غلی کوي نه چې دا کلمې څنګه ناغسوي یا نه مې ساړه شي نه مې ډار د چا نشي نه بس دی. ډېره زیاته بلال جان ډېره زیاته مننه کوم. د یوټیوب چینل ملګرو بلال جان خوږ ژبی سندرغاړی کولی شئ تاسو د ده سندرې په هر ځای کې په یوټیوب کې همدارنګه په ټلویزیونونو کې هم وګورئ. نو ضیا جان هم مدني ځوان ده، مدني فعال ده او همیش کوښښ کوي چې د ځوانانو لپاره فعالیت وکړي. داسې راته وایي چې د کوم ولایت خواړه یا د مشرقي د زون کوم خواړه ډېر مشهور دي چې تا ته ډېر خوند درکوي که خوند وینا؟ مشرقي زون کې خو چې ډېر خواړه چې ډېر مشهور دي زه هم د خپله مشرقي څخه یم او ډېر پخېږي په هغه کې هغه موږ ورته کورت اوګره وایو. نه پوهېږم چې تاسې به ورته څه وایي. بلکل کورت اوګره موږ پېژنو خوړلی مو ده اوګره چې یعنې په مشرقي کې زیاتره هر هغه عمله د هغو خواړه همدغه وي. کورت اوګره چې پخول یې ډېر په اسانه طریقه ده ډېر مشهوره خواړه دي. مثلا اوګره خو د ګډ وریجو پخېږي که نه؟ مثلا کورت به ورته کوې وریجې به جوش کوې لکه په اوبو کې پخېږي همداسې که نه؟ چې نه که غوړي اچول کېږي پیاز مڼې او وریجې به جوش کوې غټې وریجې البته نور به ورته کورت سولوي کورت یا مستې هم ورسره خوړل کېږي. نو منځ کې داسې یو څرخنه هم ورته وایي څرخنه ورته کې اچوي نو ګرد ځای ورته دا ډېر مشهوره خواړه دي مشرقي. نو ضیا جان چې دا ښکلی ټوکې وایي او ټوک خو هم راته وایي ځکه چې دغه ما د یوټیوب چینل ملګري ته خوشحاله چې داسې خو مه کوې که نه. یو ټوکه به ووایم هغه دا چې یو سړي خپله ښځه وهله یې وهله په لرګي باندې د ښځې ډېرې ډېر ظالم نه و چې ښځې په لرګي وهله. نو د اکثرو په دوستان همسایګان کې مې راغلي وو چې چغې اورېدلې ورته مې چې وروره دا ولې په لرګي وهې لرګی خو د خره لپاره وي او د انسان لپاره هغه لرګی نه وي. ورته چې په لرګي ونه پسې شي او ورته چې ښځه ووهله چې هغه څنګه ورته چې لاړ شه بل کې راوله خپله به ایستلی شي. ښځه په خپل خاوند غږ وکړ چې سړی خپل وهل ته ادامه ورکړي دا لیونی دی ته خبرې قدرمنو لیدونکو د دواړو مېلمنو څخه چې نن ما سره په یوټیوب چینل کې مېلمنو زیاته مننه کوم. تاسو هم زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ
ویډیو لایک ډېر زیات هم نه کوم تر بل ویډیو په الله سپارم په مخه